ډېر کسان اوس په دغه تراویح په وخت کې په لهو و لعب باندې اخته وي. بعض کسان پراته په موبایل باندې ګیمونه کوي چې پوښتنه ځینې وکړي چې تراویح ولې نه کوي. وایي تراویح کله په اسلام کې وې ته ورشه د منیر شاکر سره په دې باندې بحث وکړه. دا خو یو لویه فتنه پیدا سوه. الله دې د امت باندې رحم وکړي. په امت کې یو انتشار خپور کړی دی، شک او شبهات یې پیل کړي دي. د منیر شاکر چې کوم اوس نوي کلیپان چلیږي، څوک وایي تراویح نسته، بعض وایي بل وار بیا وایي چې د روژې عظمت نسته. دا فالتو خبره ده والعیاذ بالله. الله چې د سړي د اخیر خاتمه د خرابېدو اراده وکړي نو بیا داسې ناولدې په کوي. ګورئ زموږ اسلام الحمدلله یو ټوس دین دی. زموږ اسلام یو صاف او شفاف دین دی. هر خبره په سند رسېدلې ده. د 1400 کاله څخه تر اوسه پورې الحمدلله اسلام هر شی په خپل سند باندې محفوظه ساتلی دی. په دې کې د هر چا خبر نه چلېږي، نه زما ده نه د بل ده نه د بل چلېږي. او دا دین اسلام الحمدلله موږ په رضا قبول کړی دی، په زور چا پر موږ نه دی قبول کړی. لیکن باوجود د دې چې زموږ اسلام الحمدلله په سند رسېدلی دی، محفوظه دین دی، خو په هر وخت کې د اسلام پر خلاف باندې د شک او شبهات د پیدا کولو لپاره، د اسلام د تعلیمات څخه خلک راګرځولو لپاره، یا په اسلام باندې خلک د منع کولو لپاره د اسلام څخه چې انسانان راوګرځېږي، د دې لپاره هر وخت کې فتنه پیدا شوې. د موجوده دور فتنه د منیر شاکر دی. تراویح نسته. بجای د دې چې زه اوس دلته د تراویح استدلال درته پیش کړم، دونې خو دې نبي علیه صلات وسلام په روژه کې تراویح کړي دي. دا خو ته منې یا بل یې ومنې. یوازې کړي دي، یو وار یې په جماعت باندې کړي دي، دوه وار درېیم وار نبي علیه صلات وسلام ویل دي چې دا خو داسې نه زما پر امت فرض. که هغه نه د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه صحابه کرام چې کله په مسجد نبوي کې ولیده چې منتشر دلته ولاړ دلته ولاړ دلته ولاړ دلته ولاړ، د ټول سره راجمع کړه. ابی بن کعب رضی الله عنه امام ورته وټاکئ والمنځ ورکوه. نو دا خو صحابي دی، دا هغه صحابي دی، دا هغه صحابي عمل دی. لو کان بعدی نبی لکان عمر. نبی علیه الصلاة والسلام د صحابو په باره کې وایي اصحابي کالنجوم فبأیهم اقتدیتم اهتدیتم. که د هر صحابي اقتدا تاسو وکړئ تاسو پر هدایت باندې یاست. نن د هغه صحابي اقتدا موږ پرېږدو. د 1400 کاله څخه چې علمای حقه، ائمه مجتهدین، علماء ربانیین، علماء دیوبند، علماء حقه، هر مذهب له امام شافعي رحمه الله مذهب او که مذهب د امام مالک رحمه الله، دا ټول شل رکعته تراویح کوي. هغه موږ پرېږدو په دغه یوه کسب پسې روان یو. دا زموږ دین موږ ته دونې محبوبیت پیدا کړی دی. افسوس پر موږ باندې. دا زموږ د خپل دین سره مینه ده، دا زموږ د خپل دین سره وفا ده چې 1400 کاله په عمل او په قول په سند راورسېدي. نن تا لنجې پکې پیدا کړلې او بیا دومره علمای حقه په دې ملک کې ګرځي، هغه یې ټوله کوي. ته د ټول علمای حقه اتباع دې پرېښولې، دا یوه کس په اتباع به روان شوې. نو معلومه خبره ده تا ته خپله په دین کې لانجه خوند درکوي چې دین څنګه درته اسانه شي. نبي علیه الصلاة والسلام څه فرمایي؟ علیکم بسنتي، زما سنت مضبوط ونیسئ او زما د خلفای راشدین المهدیین سنت مضبوط ونیسئ. خلفای راشدین څوک دي؟ حضرت عمر رضی الله عنه، حضرت علی رضی الله عنه. په خپله روایت کې راځي چې حضرت علی رضی الله عنه جمعات ورکړي 6 رکعاته تراویح حضرت علی رضی الله عنه په خپله کړی. بیا دا دومره وخت د سلسله را روان، هر مذهب والا، ائمه مجتهدین، تابعین، تبع تابعین، تر اوسه پورې دا تراویح روانې وې. نن دغه تراویح ټول هغه زموږ مخکې اکابرین، هغه تیر سوي اکابرین، دا ټول پر باطل باندې والعیاذ بالله دغه یو فتنهګر په حق باندې دی. بیا دغه یو فتنهګر ته موږ توجه وکړو، دا ټول علمای حقه شاته غورځو. نو دا خو سبا بله فتنه هم راپورته کوي، سبا په بل شي کې هم شک او شبهات راچي، بیا به ته د هغه اتباع هم کوې. ګورې عزیزانو، ما مخکې درته وویل چې په روژه کې یوه سجده لګول د الله په حضور کې 1500 نیکۍ الله ورکوي، او پر دغه سجده باندې الله په جنت کې یو کور درکوي 80,000 دروازې به. دا حدیث دی. لیکن منیر شاکر تا د دغه نیکۍ څخه محرومه کوي، تا د دغه کور د جنتو د بلډینګانو او د محلات څخه تا محرومه کوي. علما یې حقه تا دې خواته رابولي.
پر تا شیطان باوجود د دې چې په روژه کې شیطانان تړل کېږي ستا شیطان دومره زورور دی چې په دا روژه کې هم پر تا دونه زور وکړي ته د خدای نه بیرېږه که سره دې تراویح یي نه د ده خبره واخله یي دي نه بیا د هغه باوجوده ته په ځان کې دومرې طلب نسې پیدا کولی چې پر یوه سجده باندې الله تا ته په سوو نه په زرو نیکۍ درکړي او په تا کې دا استعداد نشته ستاسو الله تبارک وتعالی دا کار نه دی اخیستی ګورې عزیزانو دا خبره واوره نبی علیه الصلوة والسلام کان یرغبو فی قیام رمضان نبی علیه الصلوة والسلام رغبت ورکوي د خپل امت ته د روژې د میاشتې په قیام کې چې نبی علیه الصلوة والسلام رغبت ورکوي او دغه فتنهګر تاسو اوس راګرځي تاسو پر هغه لار باندې راواجاست په کار دا دی ګوري عزیزانو خپل آخرت مه خرابوئ هغه شي ته ګورئ چې ستا ګټه پکښې ده ستا ګټه په څه کې ده په دغه کې ده چې ته یو دوه رکاته زیات وکړې بیا پر 20 رکاته تراویح باندې علما کرام تحقیقات کړي دي در 100 نه در 200 نه در 900 1500 زیات حوالې سته پر دې باندې دا چې یو سړی د حدیث نه انکار وکړي نو بیا هغه ستا کتابونه مني ګورې دا حدیث واورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما پر امت باندې یو زمانه راځي هغه کې به داسې کسان وي چې خپل اکابرین ته بد او رب وایي او دا د قیامت علامو څخه یو علامه ده هغه خپل مشران اکابرین چې مخکې تېر سوي پر هغوی پسې دی بد او رب وایي رد پر کوي هغوی پر ناحقه باندې بولي او ځان پر حق باندې بولي دا د قیامت علامو څخه یو علامه ده او دا اوس دا موږ ته پر ښکاره په سترګو باندې د ورایه موږ ته معلومه شول چې دا دغه علامه هم پیدا شوه روژه مبارکه میاشت الله ته ځان نږدې کړي د یو د بل خبرو باندې مه ځئ د خدای روی وګورئ الله تبارک وتعالی دغه میاشت د رحمت میاشت پیدا کړې ده دا الله تبارک وتعالی د جهنم د ازادۍ میاشت پیدا کړې ده دا د مغفرت میاشت ده پر دې باندې الله تبارک وتعالی ته ځان تسلیم کړي په دې میاشت کې د خدای څخه مغفرت وغواړي دا د خلکو خبرې پرېږدي د خدای روی وګورئ خپل دین باندې عمل پیدا کړي په خپل دین باندې عمل وکړي عمل آسان دی په دین باندې عزیزانو بس الله تبارک وتعالی دې موږ ته توفیق راکړي